السلام علیکم ګرانو زده کوونکو د افغان تعلیمي اکاډمۍ د یوټیوب چینل ته بیا هم ښه راغلاست. د 12م ټولګي ریاضي د 9م فصل د احصایې اړوند درس دی. په تیر درس کې موږ تاسې د نورمان توزیع اړوند مفصل معلومات تشریح کړي. اوس راځو نمونه اخیستل یوه نوې موضوع ده. دا په احصایې کې ځانګړي کتابونه دي پر دې باندې لیکل سوي دي. نو موږ تاسې اول نمونه پیژنو، ډولونه یې پیژنو، بیا د نمونې دپاره د تخنیکونو باندې بحث کوو چې څنګه کولی شو موږ تاسې د یو شي سمپل یا نمونه واخلو. راځو په درس باندې پیل کوو. د په کښتو صنفو کې موږ تاسې نمونه تعریف کړله چې د ټولنې یوه برخه چې د هغې ټولنې خاصیتونه یا ځانګړتیاوې ولري نو هغې ته نمونه ویل کیږي. نمونه ولې په احصایې کې ویل کیږي؟ موږ نسو کولی ټوله نفوس یا ټولنه په بشپړه توګه مطالعه کړو. مثلا که زه وغواړم په کندهار کې د باران اوسط کچه معلومه کړم. په کندهار کې باران اوریږي، موږ وایو چې څومره باران اوریدلی دی. نو د باران د اوریدو دپاره کندهار ښار دی، 11 ولسوالۍ دي. زه د هرې نقطې ډیټا جلا جلا نسم راټولولی. دا په عمل کې ډیره سخته ده چې موږ د کندهار ښار او ولسوالۍ د هرې سیمې د اوبو اندازه معلوموو چې د هرې نقطې میلیمتر د اوبو هغه میلیمتر اندازه معلومه سي. نو عملا دا کار سخت دی. نو موږ په ښار او ولسوالۍ کې یو څو ساحې ټاکو. په هغه ساحو کې د باران دپاره ګیجونه وضع کوو چې کله مو هلته د باران اندازه معلومه کړل، همدا نمونه بس د ټول دپاره کفایت کوي. همداسې که موږ په کندهار ښار کې د تودوخې درجه معلوموو چې په کندهار ښار کې د ورځې د خوا لوړه د تودوخې درجه څو ده او د شپې ټیټه درجه څو ده، نو دې د معلومولو دپاره باید کم ځای اندازه کړل سي. ټوله سیمې فرق سره لري. کندهار کې یخې سیمې دي، تودې سیمې دي. هغه د ریګ سیمه توده ده. مثلا ځینې ولسوالۍ دي هغه یخې سیمې دي. نو موږ تاسې سمپل یا نمونه اخلو د یو څو ځایو ده. د هغه اوسط قیمت راباسو، همدا کفایت کوي د ټول ټولنې نمایندګي کوي. همداسې کله چې موږ تاسې د یو ښار د نفوسو په اړه ټول پوښتنه کوو، د مریضیو تعداد معلوموو، د ټکرونو شمیر معلوموو، د زده کوونکو رضایت د استاد څخه، د هغه مکتب د مدیر څخه معلوموو، د ټول ټولنه نسي تحلیلېدلی. نو دا غیر عملي کار دی. نو نمونه چې ده هغه د ټولنې داسې یو برخه ده چې د هغه ټولنې ځانګړتیاوې ولري. دا نمونهګري په محاسبه کې اسانتیا راولي، په احصایې کې اسانتیا راولي چې کله موږ تاسې صحیح نمونه واخلو، هغه نمونه تحلیل کړو، هغه د ټولنې په اړه مفصل معلومات موږ ته راکولی سي. راځو د نمونې ډولونه ته. اول ډول یې ناڅاپي نمونه ده یا رینډم سمپل. په ناڅاپي نمونه کې وایي د ټولنې هره برخه د شمول لپاره مساوي چانس لري. موږ داسې نمونه ټاکو د دې ټولنې ده چې هغه په مساوي چانس ولري، معنا د ټولو احتمال یو رقم وي، د ټولو چانس یو رقم وي. داسې نه وي چې یوه ته ډېره موقع ورکول سوي، ډېر چانس ورکول سوی، بل ته لږ چانس ورکول سوی. زه تاسو ته ډېر ساده مثال واضح کوم، انشاءالله ټول زده کوونکي به په دې باندې پوه سي. دا معلومات ما ځکه پر تخته باندې ټول تفصیلي ولیکل چې په کتاب کې د دې تشریح نه وه، فقط یو لنډ تعریف یې لیکلی و. مثال یې اوس لاټرۍ ده. لاټرۍ کې ټول مساوي چانس لري. پر کاغذ که نومونه ولیکو دا ټول مساوي چانس لري. د رمل دانې غورځول دي، د دې چانس مساوي دی. موږ تاسې اوس پر دې باندې یو عملي مثال وایو. ډېر وختونه موږ تاسې ته داسې سوال سره مخ کیږو. کله چې موږ واده ته خبر سوي یو یا موږ ته د یو ځای بلنه راکړل سوې وي، مثلا خپل ملګري 15 تنه یو مګر غوښتل سوي 2 تنه یي، موږ څنګه یو مساوي چانس لرونکې فیصله کولی شو چې د دغه 15 څخه 2 انتخاب کړو؟ نو ما تاسو ته مثال لیکل دی که په 4 وروڼو کې یوازې 2 تنو ته د حج اجازه ورکول کیږي. د دې لپاره چې هر کس د انتخاب لپاره مساوي چانس ولري، تاسو ناڅاپي نمونه وکاروئ. اوس څنګه کولی شو؟ په کور کې 4 تنه دي، 4 سره حج ته ځي، مګر اجازه و 2 تنو ته ده. څنګه کولی شو د 4 څخه 2 تنه داسې انتخاب کړو چې د ټولو مساوي چانس وي، هیڅ یو د بل حق ونه خوړل سي. اول راځو زه به دا موضوع ډېره تفصیلي درته واضح کړم. د 4 څخه 2 تنه ټاکل کیږي. ان 4 کې 2. نو تاسې د 11م ټولګي په ریاضي کې اول ترکیب ویلی و. ترکیب
چې هغه داسې و ان د کې د پاس. نو دلته لیکو د څلورو څخه 2 تنه ټاکو. 4 د 2 د پاس. 4 پکټوریل 4 منفي 2 پکټوریل ضرب 2 پکټوریل. 4 پکټوریل ته به ولیکو 1 ضرب 2 ضرب 3 ضرب 4. دا خو 2 پکټوریل خپله 1 ضرب 2 کېږي. دا هم 2 پکټوریل 1 ضرب 2 کېږي. 2 2 4. دا 4 بر 4 سره ولاړ شي. 2 3 6. نو 6 انتخاب ستا چې د 4 تنو څخه 2 تنه ټاکل کېږي. هغه 6 انتخاب به څنګه وي؟ زه به هغه 4 نفره په A B C D سره وښیم. مثلا دا 4 وروڼه دي، هر یو د A B C په تورو سره ښیي. A B C D. دا چې 6 انتخاب ستا 6 انتخاب داسې دي. دغه A نفر که د B سره یو ځای سي دا یو انتخاب دی. A د C سره بل انتخاب دی. A د D سره بل انتخاب دی. بیا B د C سره، B د D سره، همدارنګه C د D سره. نو هغه 6 انتخابه داسې بل. دغه هر ورور ما په A B C D سره وښودی. A او B دا معنی چې دغه نفر او دا نفر باید ولاړ سي. A C دا معنی د A نفر او C نفر باید دواړه یو ځای ولاړ سي. A D دا معنی چې د A او D نفر باید یو ځای ولاړ سي. همداسې تر پایه پورې. که دلته تاسو وګورئ ما ټولو ته مساوي چانس ورکړی دی. A څو ځلې دلته تکرار شوی ده؟ 1 2 3. A 3 ځلې تکرار شوی ده. B څو ځلې تکرار شوی ده؟ 1 2 3. هم 3 ځلې ده. C دلته ده، دلته ده او دلته ده، هم 3 ځلې ده. D دلته ده، دلته ده او دلته ده. ټولو ته 3 چانس ورکول شوي دي. نو کله چې دغه 6 انتخاب رااله نو موږ تاسې کاغذ را اخلو. کاغذ 6 ټوټې کوو. کله چې موږ کاغذ 6 ټوټې کړي، پر دې 6 سره دغه نومونه لیکو. A B نوم لیکو چې معنا A او B ورونه باید ولاړ سي. A C لیکو، A او C ورونه باید ولاړ سي. A D B C دا ټول پر 6 کاغذونو باندې لیکو. چې ومو لیکل دا کاغذونه کتوو. کت مو کړله، دا کڅوړې ته اچوو یا د هغې ښوروو. د دې څخه یو کاغذ راپورته کوو چې 2 ورونه پر نوشته وي. چې هر یې نوم راوختی، مثلا که A D راوختی معنا دا 2 ورونه باید ولاړ سي. که B D راوختی دا 2 ورونه باید ولاړ سي. دلته موږ داسې فیصله وکړل منطقي چې ټولو ته مساوي حقوق ورکول شوي دي. ټولو ته مساوي چانس ورکول شوی دی. او دا هم ناڅاپي ده. ناڅاپي په دې ورته وایي چې ما پر کاغذ نومونه نوشته کړل، هغه پټ دي، لاټرۍ غوندې پټ دي، چاته نه معلومېږي چې زه کوم 2 ورونه انتخابوم، مګر د ټولو چانس مساوي دي. په مساوي توګه هغه نفران راایستل کېږي. دغسې نومونې ته ناڅاپي نومونه ویل کېږي. نو خلاصه خبر داسې بل چې په ناڅاپي نومونه کې موږ ټولو ته مساوي چانس ورکوو تر څو د دې څخه انتخاب وسي. بل ډول نومونه چې ده سیستماتیکه نومونه ده. دا نو هر نومونه ځان ته استعمال لري. دا ناڅاپي نومونه هغه وخت کارول کېدلی شي چې کله د زده کوونکو شمېر یا د کسانو شمېر، دا که زده کوونکي وي، که نور ټولنه وي، که شان وي، هغه محدود وي. او که چیرې شمېر بیخي زیات وي بیا موږ دومره انتخابونه نسو کولی. دا انتخاب که اوس مثلا دا 100 نفره وي، د 100 څخه چې ته 2 نفره ټاکې، دا انتخابونه بیخي غیر عملي کار دی. نو بیا بلې طریقې ته اړتیا ده چې هغه ته سیستماتیکه نومونه وایي. سیستماتیکه نومونه کې وایي د ټولنې عناصر په منظم ډول کوډ شوي وي. دا نومونه چې ټاکل کېږي شمېرې ورکوو موږ تاسې دې ته. مثلا زه غواړم په 100 زده کوونکي دي، د 100 زده کوونکو څخه زه 10 تنه ټاکم اختیاري. داسې ټاکم چې یو ناڅاپي نومونه یې، ځکه په نومونه کې ته انتخاب په خپله خوښه نسې کولی. نو یوه طریقه یې دا ده چې 100 زده کوونکي، مثلا 300 زده کوونکي، 300 زده کوونکي د الفبا د تورو پر اساس ترتیب کړه. د الفبا د تورو پر اساس یې ترتیب کړه یا کوډ ورکړه. مثلا اول زده کوونکي ته 1 ووایه، دویم زده کوونکي ته 2 ووایه، دریم زده کوونکي ته 3 ووایه. داسې ته ځانه څه کوډ یا شمېره ورکړه. کله چې شمېره ورکړله 14 کس انتخاب کړه. د اول نفر، بیا د اول 30 نفر، بیا 20 نفر، بیا 30 نفر، بیا 40 نفر، بیا 50 نفر.
په دې طریقه سره چې موږ هر لسم کس وټاکو یا هر 15 یا هر شلم هغه په تاسو پورې اړه لري. دغسې نمونې ته سیستماتیکه نمونه ویل کېږي چې یو وارې نمونې ته کوډ ورکول کېږي یعنې شمېره ورکول کېږي، بیا یو پر خاص ترتیب باندې هغه شمېرې مطابق نفر یا هغه شی انتخابېږي. بله طریقه طبقه‌یي نمونه دریم ډول یې طبقه‌یي یا سټریټیفاید سامپلینګ چې ورته وایي. په دې کې وایي غیر متجانسه ټولنه په متجانسو ګروپونو باندې ویشو. دا هم هغه وخت کېږي چې کله ټولنه ډېره ستره وي، شمېر یې زیات وي، نو موږ تاسې د ټولو څخه هغسې ناڅاپي نمونه نسو ټاکلی لکه اول چې مې تشریح کړل. بیا دوی پر متجانسو ګروپونو ویشو، بیا د هر ګروپ څخه ناڅاپي نمونه ټاکو. مثلا عمرونه دي. موږ تاسې چې کله د انسانانو خواص معلوموو یا د مریضي حالت معلوموو، نو تاسې به ډېر اورېدلي وي په طب کې چې کله طبقه بندي د عمرونو کېږي، په سپورټ کې چې کله طبقه بندي د عمرونو کېږي، همداسې چې کله زده کوونکي زده کړې کوي، بیا چې کله د پوهنتونه فارغېږي په لوړه کچه زده کړې کوي، د ماسټرۍ تر کچې د دکتورا تر کچې، هلته د عمرونو رینج لیکل کېږي. نو موږ تاسې داسې نسو کولی چې د پیدایښت څخه تر 70 او تر 80 کلنۍ پورې هر کس جلا جلا مطالعه کړو، ځکه ټوله انسانان مطالعه کول غیر عملي کار دی. نو موږ تاسې د انسانان په ګروپونو باندې ویشو. مثلا هغه کسان چې عمرونه یې د 18 څخه تر 29 کلونو پورې، دا په یو ډول کې حساب، یعنې 18 کلن، 20 کلن، 25 کلن، 29 کلن، دا ټول یو ډول حساب، د دوی ترمنځ فرق نه کوو، دا مو یوه طبقه وټاکل. هغه کسان چې د 30 څخه تر 39 پورې عمر ولري، په دې کلونو کې په دغه رینج کې عمر ولري، دا هم په یو ډول کې حساب. کوم کسان چې د 40 تر 49 پورې عمرونه لري، دا مو په بله طبقه کې کړه. 50 تر 50 پورې دا په بله طبقه کې، یعنې دوی مو په متجانسو برخو وویشل. دا معنا اول سر دی غیر متجانس به. غیر متجانس ځکه به 18 کلن د نه 50 کلن سره فرق درلودی. کله چې موږ دا جلا کړل، اوس بیا 18 څخه تر 29 پورې دا ټوله یو رقم دي. هغه کسان چې د 50 تر 50 پورې عمرونه لري، هغه ټول په یو رقم کې حسابل کېږي. بل د پوهنتون پوهنځیانې دي. پوهنځی چې ده، که موږ تاسې د دوی څخه معلومات را اخلو، ډیټا را اخلو، هغه زده کوونکي چې په ساینس کې دي، هغه د هغه زده کوونکي څخه فرق لري چې په انجینري کې دي یا په طب کې دي یا په کمپیوټر ساینس کې دي. نو دا خپله اول سر پوهنتون غیر متجانسه ټولنه ده. هره برخه ساینس، انجینري، کمپیوټر ساینس دا په ځان کې متجانسه دي. که بیا وګورو دا انجینري او کمپیوټر ساینس په ځان کې ډیپارټمنټونه لري، هغه هم په ځان کې بیرته غیر متجانسه په نورو متجانسه باندې ویشل کېدلی شي. اخري ډول خوشه‌یي یا کلستر نومونه. دا خوشه خپله هم طبقې ته ویل کېږي، خو دا چې د دې څخه په ځان کې جلا فرق لري، نو دې ته یو جلا اصطلاح کار کړې ده چې کلستر نومونه ورته ویل کېږي. کلستر نومونه څنګه ده؟ وایي که ټولنه ډېره لویه وي، هغه په بېلابېلو څانګو ویشو او د هرې څانګې څخه یوه نمونه ټاکو. مثلا یوه کمپنۍ خپل مشتریان په طبقو ویشي. یو کمپنۍ خپل مشتریان رضایت معلوموي چې آیا زه چې کم شان خرڅوم د دې څخه مشتریان راضي دي که نه دي راضي، او ما ته کم پیشنهادونه لري، کم نظرونه زما سره شریکوي. نو دا چې مشتریان ډېر ستر وي، ډېر زیات وي، دی نسي کولی د ټولو مشتریانو څخه سوال وپوښتي، نو هغه دی په طبقو ویشي. طبقو یا د عمر پر اساس ویشي چې مخکې ما هغه د عمر رینج ولیکي، یا د جنس پر اساس ویشي چې په جنس کې ښځینه او نارینه شامل دي، یا د موقعیت پر اساس ویشي. مثلا د ښار کې مختلف موقعیتونه دي، په ښار کې ناحیې دي، ولسوالۍ دي، په ولسوالۍ کې کلي دي، د هغه موقعیتونه پر اساس دي. کله چې په دې طبقو وویشل، بیا د دوی څخه ناڅاپي طبقه ټاکي او د هغې طبقې څخه سروې کېږي. دا په هغه صورت کې که دغه ټولنه ډېره ستره وه، بیا نو دا پر طبقو ویشل کېږي، د هغو څخه یو طبقه د نمونې په ډول انتخابېږي. دا د نمونې ډولونه شول چې هر یوه ما د مثالو سره تشریح کړل. راځو موږ تاسې اوس وویله چې په احصایې کې چې کله مطالعه کېږي، هغه دوه ډوله دي. یو ټولنه ده یا پاپولیشن. ټولنه یوازې نفوس ته نه ویل کېږي چې انسانان پکښې راشي،
ټولنه هر هغه شي ته ویل کېږي چې هغه ته د مطالعې لاندې نیسي. زراعتي توکي هم په ټولنه کې حسابل کېږي، چوکیان هم په ټولنه کې حسابل کېږي، حیوانات هم په ټولنه کې حسابل کېږي. نو د ټولنې او د نمونې فرق چې موږ کوو، نمونه خو د ټولنې یو برخه ده چې د هغې خاصیتونه ولري، په ځان کې د هغه خواص ولري. نو موږ تاسو چې د دې فرق وکړو، پارامترونه په جلا جلا تورو سره ښیي. مثلا د ټولنې اوسط په میو تورو سره ښیي او معیاري انحراف یې په سیګما سره ښیي. کله چې مربع کو دا خو ویرینس دی، او کله چې مربع ځینې ایسته کړو بیا خو نو معیاري انحراف سو. همداسې د سمپل یا د نمونې اوسط په ایکس بار سره ښیي او معیاري انحراف یې په اس سره ښیي. نو په آینده درسونه کې که د نمونې درسونه وه، کله چې تاسې میو او سیګما ووینئ دا معنا چې دا د ټولنې پارامترونه دي، او کله چې بیا د نمونې ایکس بار او اس ووینئ دا د نمونې دي. نو دغه د ټولنې متحولینو ته خپله پارامتر ویل کېږي، او د نمونې متحولینو ته بیا خپله اماره یا احصایه، فرق نه لري، سټیټسټیک ورته ویل کېږي. راځو پسې اماره یا احصایه دا د پارامتر یو تقریبي قیمت دی. څه معنا؟ موږ تاسو ټولنه تر مطالعې لاندې نسو نیولی. چې تر مطالعې لاندې نسو نیولی، د هغه څخه یو نمونه ټاکو. نمونه چې مو وټاکل، دا نمونه خو د ټولنې استازیتوب کوي. سل په سل کې هغه قیمت نه دی، د ټولنې قیمت ته ورنږدې دی. چې ورنږدې دی نو موږ وایو چې اماره، یعنې دا د نمونې پارامترونه چې اوسط دی، معیاري انحراف دی، دا د پارامتر یعنې د دوی یو تقریبي قیمت دی. ځکه موږ خو د اسانتیا دپاره نمونه ټاکلې ده، هغه نمونه سل په سل کې د ټولنې سره مساوي نه ده، نو د ده به یو تقریبي قیمت وي. کیدای شي رنګارنګ قیمتونه واخلي، ځکه رنګارنګ نمونې رنګارنګ جوابونه په لاس راوړي. نو څومره چې دغه قیمت و اصلي ټولنې ته نږدې وي، هغه نمونه ډېره دقیقه ټاکل شوې ده. بله مو مثلا اماره یا احصایه چې دا د نمونې پارامترونه دي، دا د نمونې د قیمتونو تابع دي. یعنی که ته رنګارنګ نمونه اختیاروې، رنګارنګ قیمتونه په لاس درکوي. داسې نه دی چې ټوله نمونې به یو ډول قیمت ولري. یو سمپل به جلا قیمت لري، بل سمپل به جلا قیمت لري، نو د ده قیمتونه مختلف دي. په کتاب کې مثال راکړی دی، پر دې باندې په احتمالات کې موږ تاسې ډېر بحث کوو په روان فصل کې. وایي په یو کڅوړه کې 5 سپینې ګلولېږي، 7 تورې ګلولېږي. نو که موږ د هر یوه احتمال په لاس راوړو، د سپین رنګ احتمال چې په لاس راوړو، سپین رنګ 5 دی، ټوټل 5 جمع 7 دی، دا 5 پر 12. او د تور رنګ احتمال چې په لاس راوړو، هغه 7 پر 5 جمع 7 یا 7 پر 12 یا 1 منفي 5 پر 12 چې بیرته 7 پر 12 کېږي. دا ګلولېږي. دا موږ د کڅوړې څخه راباسو. چې راباسو یې وایي تاسو د دې د احتمال تابع ولیکئ. نو اوس که زموږ سپینه ګلوله پکار وي، د برنولي د اصل پر اساس د سپین رنګ دپاره کامیابي موږ تاسې لیکو، او که مو تور رنګ پکار وي، بیا تور رنګ کامیابي سول، سپین رنګ ناکامي سول. چې هلته موږ تاسې ویلي وه چې پی په توان د ام، کیو په توان د 1 منفي ام. نو که چیرې موږ تاسې ایکس آی سپین رنګ کامیابي فرض کړو، نو هغه په 1 سره ښیي، بل په تور رنګ چې دی هغه په 0 سره ښیي. نو 15 پر 12 چې دا کامیابي ده، 15 پر 12 په توان د ام یا ایکس آی، او کیو خو نو 1 منفي پی دی، د کیو پر ځای لیکلی شي 1 منفي پی، 1 منفي 15 پر 12 په توان د 1 منفي ایکس آی. دا خپله د احتمال تابع سول یا د نمونې تابع سول. نو دا اوس زده کوونکو زموږ تاسې د نن ورځې درس، د نن ورځې په درس کې موږ تاسې د نمونې هغه اساسي معرفت وکړئ او د هغه ډولونه مو ولوستل. په راتلونکي درس کې به بیا د نمونې هغه تخنیکونه ووایو او د نمونې دپاره به د احتمال تابع په لاس راوړو. تر بل درسه پورې ښې چارې.